د انګلستان او هند ترمنځ د 15 ټیسټ لوبو په وروستۍ سیریز کې د ټیسټ کرکټ یو 80 کلن ریکارډ برابر شوی دی چې د کرکټ مینوال یې حیران کړي دي. د سیریز وروستۍ او 15مه ټیسټ لوبه د لندن په اول لوبغالي کې ترسره شوه او هندوستان پکې بریا ترلاسه کړه. د سیریز په ترڅ کې د ټیسټ کرکټ تاریخ کې د تر ټولو زیاتو سیلیزو پخوانی ریکارډ برابر شوی چې دا ریکارډ تر دې وړاندې په 1955 میلادي کال کې د استرالیا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبلړۍ کې جوړ شوی و. د راپورونو له مخې د انګلستان او هند ترمنځ سیریز کې 21 سیلیزې جوړې شوې دي چې دا شمېر د کرکټ د 15 ورځنیو سیالیو په تاریخ کې له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. له دغې ډلې د هند لوبډلمشر شبمن ګل 4 سیلیزې جوړې کړې دي. د انګلستان لوبغاړي جو روټ بیا 3 سیلیزې ووهلې. کیل راهور، ریشب پنت، یشسوي جیسوال او هری براک هر یو 2 سیلیزې جوړې کړې. جډیجا، واشنګټن سوندر، جیمی سمت، بین ډاکټ، بن سټوکس او اولیپوپ بیا هر یو یوه سیلیزه جوړه کړه. د یادونې وړ ده چې په وروستي ټیسټ کې هند انګلستان ته د 304 منډو هدف ټاکلی و او په 6 منډو یې بریا خپله کړه.